د نندارې پاڼې مینوالو د کابل ښار له ګلبهار سنټر څخه تر سرچوک پورې لاره ده. تاسو یې راسره ننداره کړئ او زه به یوه له پند او خونده ډکه کیسه در واوروم. د کیسې موضوع تنګ نظره ده. یو شتمن ځوان رستورانت ته ننوت. شاوخوا یې سترګې وغړولې. له یوې تور پوستکې مېرمنې پرته نور ټول کسان سپین پوستکي وو. شتمن خپله ټوله بټوه راویستله او په دخل باندې ناست کس ته یې په لوړ اواز وویل: دلته چې څوک ډوډۍ ته راغلی دي، پرته له هغې تورې د نورو ټولو پیسې زه ورکوم. د دخل سړي پیسې واخیستلې او له تورې پرته د ټولو ډوډۍ وړیا شوه. متعصب شتمن تورې ته په دې تمه وکتل چې تندی به یې ګونځې وي او دی به خوند واخلي، خو برعکس هغه ورینې او خوشحاله ښکارېده. او چې په ده یې سترګې ولګېدې، له ځایه پاڅېده. مننه یې ترې وکړه. شتمن له ډېره تاوه بیا د دخل خواته ورغی او اعلان یې وکړ چې له ډوډۍ وروسته که هر شی څښئ او هر څومره قیمتي وي پروا نه کوي، پرته له هغې تورې مېرمنې د ټولو پیسې زه ورکوم. ناست کسان یو ځل بیا په تبه کې شول او چې شتمن تورې ته وکتل، هغه لا زیاته خوشحاله معلومېده او ده ته یې د مننې سر خوځاوه. شتمن دخل والا ته ورنږدې شو، ویې ویل: